افغانستان د امن کور، کابل د نړیوالو لوبغاړو کوربه دی. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې لیکلي چې وړمه ورځ پلازمینه کابل کې د فوټبال ملي فدراسیون په لوبغالي کې د هیواد په کچه د فوټبال د اتلانو لیګ دریم پړاو سیالۍ پیل شوې چې د ځینو لوبډلو په اډانه کې بهرني لوبغاړي هم اخیستل شوي او د معلوماتو له مخې نایجیریا، ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لوبغاړي په دغو لوبو کې د حضور او کابل یې د کوربتوب لري. هغه زیاته کړې دا لومړی ځل دی چې په کورني فوټبال کې بهرني لوبغاړي لوبول کیږي او دغه چاره وروسته تر هغې ترسره شوه چې د اسلامي امارت پر راتګ سره د بشپړ امنیت د ټینګښت خبره نړیواله شوه. مبصر همدارنګه ویلي چې موږ او تاسو به په تاریخي خپرونو او کتابونو کې لوستل چې ګواکې د شاه امان الله خان، ظاهر شاه او داود خان په وختونو کې بهرني لوبغاړي او لوبډلې افغانستان ته د لوبو لپاره راتللي، خو په تیرو 15 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې یو ځل بیا بهرنیان په پراخه کچه په بیلابیلو برخو لکه لوبو، سوداګري او سیلګري په برخه کې زړه ښه کوي او افغانستان ته راځي. په تبصره کې وړاندې ویل شوي چې اسلامي امارت چې څنګه په لومړیو کې ډاډ ورکړی و چې هیواد کې به د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي، په خپله وعده ولاړ دی او په ډاډه زړه د بهرنیانو راتګ د دغې وعدې د پوره کولو لویه نښه ده. مبصر د تبصرې په وروستۍ برخه کې وړاندیز کړی چې د هیواد لوبیزو ادارو لکه کرکټ بورډ، فوټبال فدراسیون، اولمپیک ملي ادارې، رسنیو او د ټولنیزو رسنیو مشهورو افغان کارکونکو ته پکار ده څو هڅه وکړي د لوبو برابرولو او هڅونکو خپرونو د برابرولو او خپرولو له لارې بهرني سیلانیان، لوبغاړي او سوداګر وهڅوي چې افغانستان ته راشي ترڅو دا هیواد نور هم آباد او پکې د شته امنیت ډاډ په ټوله نړۍ کې خپور شي.